سمود یو قوم صالح علیہ السلام داغه پیغمبر قوم ولراغه او معجزه ته طلب کړه چې مونږ به پتا ایمان ال راوړو چې دا په دې میدان کې یو کانه پروت دی چې دغه کانی نه یو اوخه راو باسي او هغه اوخه سلويخ غزا وګدوي او 10 غزا لوړی او دومره پای کوي چې هغه تمام سمود قوم ته کافی کیږي صالح علیہ السلام حیران شو چې دا دې بدبختو سم مطالبه وکړه نو وحی ورته وشو وحی ورته وشو چې صالحه فورا لاړ شه او دې کانی ته आवाज وکاو دې نه به و خروزي سلويخ غزه به وګدای او 10 غزه بلوړی سلور زرا او شپته کاله وشو چې دې کانی کې ماوخه پیدا کړي سلور زرا او شپته کاله وشو اندازه وکای چې سلور زرا او شپته کاله په دغه کانی کې دی اوخه ته رزق چاو او بیا چې راوته نو حامل وا بلار بوا فورا لنګ شوا او دومره پای به کول چې تمام سمود قبیله ته کافی کېد نو عرض داو چې سو پورې معاملې د رزق دا نو هیڅ روح په دې ځمکه داسې نشته چې هغه ته الله پاک وقتن فوقتن رزق نه رسي هارون الرشید بادشاہ پخکار وته دي خکار وک او هغه بیا عمله ور سره وا خکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارغر هغه او د هارون الرشید د مخه نه روټه او تختول هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدم چې وجلې مني ز بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخه نه روټه او تختول د چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو زکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دان واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره ناغه غاړه واوړي بادشاہ ورپسې ور واوړي ال تسګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلې دي په خپل پټکی او صادر او پډاډه پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له پخله کې ورک بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خوړلې وي نو دا یوړه هغه له پخله کې ورک بادشاہ چې ورور رسیدونو کارغه والوت دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دلار اتلم غلوونی و ما ویشو کولم او په د خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تداسې پرې او څوک په دلار رازم نه چې ما پرانیزي څومره موده وشوه وې 3 میاشتې وشوه بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشوه او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لاړ دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې او بم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال
نو مولانا روم وای چې السببها بگذرو تقوا طلب السببها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی ہیلے پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا نو روټای بتا پسې منډي وي بجای د دې چې ته روټای پسې منډي وای نو روټای بتا پسې راځي نو زما عزیزانو سو پوره چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورسي دا مارغان وګورئ د شپې ونه کې شپه تیره کی سبا له ایس پروګرام نه ایس نه دکانداری وی نه نوکری وی نه ټیکا وی ایس نه د مارغه د رزق معاملې سبا له چرته او چرنا ولګي نو والوزي چې والوزي روان په هوا کې اولان دینه ورته اشاره وشي چې ستاره رزق دلته په سرک راکینی دانه اوچته کی پټی کی کینی دانه اوچته کی پونه کینی میوه اوچته کی رزق ورته ملاو شي موړ شي بیا په آرام کینی او ځان غره او یخ یخ سوري باندې مزه اخلي نو مرغانو ته وګوره ایس اسباب د عيش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر او چې سهار ل روان شي پر رزق ورپری رحمان بابا وی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړه دې د هر چارې توان دی نو ته په هس ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې په دنیا دین او ایمان ولې بدله دنیا د پاره ایمان ولې پرې دی دنیا د پاره دین ولې پرې دی نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون ایمان تباش هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون آخرت تباش هغه روټای ده چې د چا د پاره زمون دین او دنیا دواړه رسواش نو عرض داو چې علا کلمه عربی کې لزوم د پاره راځي الله د تمام مخلوقات او رزق چې دی اپ ځان لازم کړي دي چې زبې ورکو قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړي چې مسلمان ګناه وکي غلطي وکي او د په خپل ګناه باندې خپېمان شي نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي توبه دا یاد لرئ چې غوګونو نیو تا یا توبه پوزې پس مکه راخکو ته نه وای توبه چې دا په خپل ګناه خپېمانتیا ته وای په خپل ګناه خپېمان شي دې ته ګویا کې التوبه الندامه توبه وای دې ته چې خپل بدو باندې خپېمان شي عزیزانو ارسمره لوی ګناه چې وکي او خپېمان شي چې بد مې وکړه معاف شي درته او که ګناه دې وکړه بیا دې په فخر نو یوازې ګناه نه او نه ګناګار بلکې کافر شي پس یو سړی زنا وکړه هلکه دا ولې وای خمه وکړه او چې خمه وکړه نو کافر شو قتل وکړه ګناګار دی دا دې ولې وکړه خمه وکړه نو کافر شو شراب اوسکل ګناګار دی او کده ورته ولې دې اوسکل وای خمه وکړه نو کافر شو روزه وخوړه ګناګار دی روزه دی ولې وخوړه ویل چې خمه وکړه نو کافر شو حرام یو شی شریعت کړی دی او تاغه ته حلال وي او پاغه فخر وکي نو کافر شو نو عرض می داو چې
انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت، پنا پوئے گناہوں کی، ثم یتوبون من قریب، او بیا زر توبہ و باسی، فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ پا دوی باندے قبول دا توبیو کی، زکا چا اللہ پوئے صاحب دا حکمت. نہ توبہ قبل توبہ اللہ داغا کسان، ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء، اللہ نہ قبل توبہ داغا کسانو چی گناہ کئی ترغی پورے چی سائے دے مرائے تراش، سائے مرائے تراش و بیاوی قال انی تبت الآن، یا اللہ اس توبہ و باس، نو اللہ وی اس توبہ نہ قبل. نو ما تیرہ جمعہ دارس کرے چی یو قبول دا توبے دا مسلمان دے او یو قبول دا توبے دا کافر دے. دا مسلمان توبہ اللہ ہر وقت کے قبلے، او دا کافر توبہ چس وقت کے انکشاف دا احوال و دا آخرت پیوشی، نو بیا دا وقت کے دا دباس دا توبے چے دے آغا نا قبلی. نو عزیزانو اللہ دیو کی چھ خدای منگ تا توفیق را کی، دا خپلو گناہونو دا اللہ نا دا معافی وقت. بیا تیرہ جمعہ ما تا استدارس کرے چھ پا دے امید کے موسا چھ زا توبہ با باسم، گناہ کوا توبہ با باسم، کہ دیشی چھ دا سی آلات پیخشی چھ دا توبی توفیق در تا نصیب نشی. لکنن سبا آلاتو گوڑ قصہ خانہ کے بروانے و غرم بش چھ پزان پوئے گی تیکا تیکا شوے، ریل گاڑی کے بناستے و غرم بشی چھ پزان پوئے گی تیکا تیکا بشوے. نو کد توبی توفیق خدای پاک درنو تاسو خیال را رہے. نن سبا استاد ملک حالات اگو رہی چھ سمرہ دا پاکستان دنیا دے وقت کے پریشان ادا، اللہ دے امان رکھے. عزیزانو دا بمونا چستا پا ملک نن کم خلاصی. ما پرون دخپل ضلع ڈپٹی کمشنر تا ہوئی چھ دا دی دا بنیاد سراغ اولگوئی چھ دا بمونا خلاصی گی ولی خلاصی ناغوی چھ کابلی کئی. نو ما ورطوی چھ کابل زمون پواس کے دے یا دا مسلمانانو دا ملیانو دا تقریرونو پواس کے دے. نن ستا دا ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پارا سسکای لګیا، د خپل کرسای د بقا د پارا سسکای لګیا. عزیزانو استاد ملک بمونا اغه د مليانو په تقریرونو یا د مليانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو دا د علاج دا نه دی. دا دے علاج دا دے چھ بین الاقوامی سطح باندے کابل سره خبریں ہو کئی، خبریں ور سره ہو کئی چھ ولی خیر دا دی با کی گی سا دغا سی با خلق رازی ہو دا پردائی مور بچی با کباب کی گی، پلارا بروانے ہو خپوئی بم پزان نہیں تیکا تیکا بائی، سادر بدی پوگئی بازار کے بخزوئی بچولا روٹائی گٹلو تا تلے دے ورطا بدی تیکا تیکا رہو. خیر دا بکی گی سا دا بمباری بتر اغی پورے نبندی گی چھ ترسو پورے مونگ دا امریکی رزیل حکومت بائیکاٹ نہیں کرے. دا مونگ اولی امریکا اوی منز بیگان اگا ہرگز نن عالم کے بامن ہر چی کردہ آشنا کر. ابل اشپا زود مفتی محمود صاحب زوئے اسپتال تلاڑ پا اسپتال کی میں اگا کسانو کتا چھ دا چاخ پی نشتا، دا چاپ بدن پوری یو چٹاکے وخا نشتا، بالکل کباب شوی پراتے دی، تیکا تیکا پراتے دی. دا بکی گی سا دا صوبہ سرحد حکومت ناکام دے. صوبہ سرحد حکومت صوبہ سرحد را ٹنگولے نشی آیا پدی کے دا چی استیفا دے ورکی مڑا ندس شرمی دلی صوبہ بدی چرتلی دلی چی تروسا والا گورنل نہ پیدا کی.
چې میګویانې دي کله د یو کور کې ډولکی شروع شي هله زمانه ما اخبار کې راغلی ده ګورنر کېږم کله د بل کور کې ډولکی شروع شي چې هله زمانه ما راغلی ده یعنی کېدای شي ستاسو نامې هم پکې راشي دا تعصبه ده یعنی زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنر شي نو دا حکومت ناکام دی د بلوچستان حکومت ناکام دی تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا دی ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا دی سیول وار تاسو پیژنئ خاورې پیژنئ سیول وار پیژنئ خټکی پیژنئ امونه او خټکی پلار روان یې امم پلاس کی او دغه چل به کوي پوستکی پلار بل اور دکان مخه ته یو په خوېدو روغه سر مات که سړی توپ زده کوي چرته دا پیژنئ ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې انخلي نو تم مسلح او غیم مسلح دي نتیجه به څه زبتا وجنم او تب ما وجنه خپلو کې به سره کباب شو امریکا به 14,000 میله لري د خیر په غونډه ناستای ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا نن ستا ملک سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کړي سر نشته په خبرو نه پوي د دې حکومت خبرې تاسو اورئ لګي خبرې اورئ زمارونو خیر بشي دغه تشویش خبره زما کور روان شو بچی می والوته بچی می تیکه تیکه په هسپتالونو کې پراته دي او ته د تشویش خبره نه ده نن ستا زمونږ بچی مړه کېده دی حکومت ته داسې دي لکه د دوبي خرچې مړو والله ټس نه مس کی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځې ته زما په تحفظ کې ناکامې زما په حفاظت کې ناکامې ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځې خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې تو ما جنازې ته راغی ستا د لاسه ما سره دا کړي ته حکومت نه یې بلې بل ته یې ګوره ملک کې پردي بچي کباب کیږي دی تلی بیت الله شریف کې ناست دعاګانې وزیر اعظم ته یې ګوره ملک بچي کباب کیږي لګیا دی دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي د ملک ته د مسلم لیگ کو ډېر ضرورت دی د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی که د ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت بیا وزیران یې وګوره عید ملن پاټای ورته کی بچی غوښې په هسپتالونو کې پراته دي دی ته عید ملن پاټای کیږي دا خو محمود غزنوي و چې د یو بوډۍ د بچی جواب د ټول هندوستان ناغستی و په ځان یې روټۍ حرام کړې وه چې والله که روټۍ ترغې وخورم چې د دې کونډې د بچي بدل مې د ټول هندوستان نه نی اغستی دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که بله شپه ما دا اور ولیدو ما روټۍ نه ده والله که تر ننه مزه راکړي نو عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ
د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ. حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ. وی خوسئ. دکانداران یی هر څوک چې درته راننوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ. د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ. د شپې د کورونو تحفظ په خپله کوئ. حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په تحفظ کولو کې. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا دوی ته حکومت پرون مې ورته وویل چې تاسو چې وایي چې دا سړی دی د سره بم ونیوی شو، نو چې د سره بم ونیوی شو دغه بم 2000 کسان ولیدو، په دې سړي به ته اوس 15 کاله مقدمه چلې او آخر کې به بل حکومت راشي نو دی به بری شي. داسې ده که نه ده؟ بری به شي. نو چې د سره بم ونیوی شو خو کنینګم پارک ته راول او د دنیا په مخ کې چرماری کا کنه، دا ستا د ملک قانون دی. ښه پوه شوې چې د سره بم ونیوی شو خو دا پرون هم ده کړي، بله ورځ هم ده کړي، لا بله ورځ هم ده کړي. نو چې ده کړی خو راونیسه او میدان کې چرماری کا کنه. دې نه معلومیږي چې دا ستا فراډ او دوکه د خلقو ته په سترګو کې خاورې اچي چې دا دې ومینیو څو ورځې خبره پې د خلقو چپ کې چې دغه ونیوی شو چې خلک لاپروا شي بل غړمبو شي. نو دې وجې نه عزیزانو تر هغې پورې به د دې ملک هم دا حالت وي چې څو پورې تاسو دې خلقو سره خبرې نه کړي. بیا ما ورته دا ووایي چې افغان مهاجر د دې مشران راولي او میدان کې کېنوئ. دا ملک تخریبکار هغوی پیژني، تاسو یې نه پیژنئ. هغوی سره خبرې وکړئ. خبرې ما دا کړي او بیا وایي چې والله که دا اور سوړ کې تر څو پورې چې د افغانستان مسله حل شوي نه او تاسو ور سره خبرې نه کړي، هغې سره خبرې کولو ته موږ امریکا نه پرېږدي. د امریکې دې کې خپل مفاد دي. نو امریکا به ګوري بنگال رانه کټ شو لاړو تباه شو، امریکا به ګوري دا زمونږ ماما دی مونږ به تباه شو کباب کیږو به به د خیر په غونډی ناست. نو خدای دې د امریکې کور وران کی، خدای دې امریکا او روس په یو ورځ دواړه تباه او برباد کی، سره د اسرائیلو سره د هغې د ملګرو سره د هغې د تالی سټو. نو عزیزانو ویښ اوسئ، غافله کیږئ. ما بچو نه غافله کی. تاسو وګوره سایکل نه ما غافله کی. سایکل تو وګوره د سایکل غلې شروع شي قدم بله ورځ زمونږ مالت کې هلک غریب ننوتو کور کې سبزي کې خوا چې راوتو سایکل نه. زما زوی د نهي دکان ته ننوتو چې راوتو سایکل نه. زما د زوی نه ورک شو. پولیس ته مې وویل سایکل راوړئ والله کم پرېږده ټیک به یې راولئ. ویل د بل چا به در راولو معلوم مغه به راولئ. سایکل راول چې ته زما سایکل نشې پیدا کولی، زما ځان چې په بم والوځي ته به ما څه پیدا کړي. سایکل سکوټرې هغه ورځ نه ده چې د پېښور نه موټرې نه تښتېږي. کوم ځای ته ځي د موټرو غل تا پیدا نه کو، د سایکل تا پیدا نه کو، د سکوټر تا پیدا نه کو، د موټر غل تا پیدا نه کو، د بم غل تا پیدا نه کو. نو ته ناسته د پاره تر اوسه پورې خو ځکه نو عزیزانو دا اعتماد او اعتبار ونه کوي چې ما تحفظ به څوک وکړي. دا خیر غواړه چې خبرم نه یو په بډه پیاز درو منډي. دا خیر غواړه چې خدای خبر بم نه او غوټه به در پورې ونیسي چې هله دا دی دغه بلا نه دی خدای ساته خبر بنه. نو عزیزانو عرض داو چې د خپلو ځانونو او د خپلو بچو حفاظت په خپله کوي. بچی دي منټ کې به در نه غیب شي چې ګورې به چیټی به راشي چې 80,000 روپۍ راوړه، 2 لکه راوړه، 1.5 لک راوړه. حکومت ته کوئ
وای بیاره سګړ جوړ ور سره وک نه کیږي نو حکومت ته کوي دا بدرته نه شي په امن کې نه دی اس ځان نه دی بچی نه دی کور نه دی مال نه دی اس شي په دومره بدمنه ملک نن په دنیا کې نشته لکه ستا ملک نو زمونږ د لاسه دا ملک سیولوار ته جوړیږي او زمونږ د لاسه دا ملک بیروت جوړیږي لګیا دوی کې صلاحیت او اهلیت د ملک د پالیسی جوړولو یا د ملک نه یو بدمنی لري کولو دا قطعا نشته